افغانستان کې د شیعه مذهب پیروانو د عاشورا مراسم پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو تر محدودیتونو لاندې ولمنځل. سږني مراسم د جوماتونو او تکیه خانو دننه ترسره شول، ځکه په تیرو کلونو کې هم پر عمل لارو د عاشورا لاریونونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. ماتم کوونکي په دغو مراسمو کې سینه زني کوي او ځینې د دود له مخې خپل بدن وهي. با مناسبت امشب بچه‌ها اینجا تیغ زدن بعد از هلوکانو د ماښام له اذان وروسته خپل ځانونه ووهل. زما احساس دا دی چې د مینې په لاره کې هیڅ ډول قانون نشته. انسان د خپلې مینې لپاره هر څه کولی شي. زموږ مینه امام حسین دی. د مذهبي مراسمو د ترسروي ترڅنګ خلک د محرم په مناسبت نظرونه هم ویشي. د محرم په میاشت کې موږ له 9 ورځې راهیسې په دې سقاوخانه کې نظر لرو. موږ سوپ، شربت، اوبه او شیدې ویشو. دا کار دغه ورځې د یاد لپاره کوو چې امام حسین او دغه یاران په ډېرې مظلومۍ شهیدان شول. به شکل بسیار غریبانه به شهادت رسید. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو د ورځې له پیل سره سم د ښار په ځینو برخو کې مخابراتي خدمات بند کړي او امنیتي ځواکونه د مراسمو شاوخوا ځای پر ځای شوي وو. په هرات کې هم پر شیعه میشتو سیمو کې ورته مراسم ترسره شوي، خو ځینې خلک وایي چې سږکال دا مراسم د پخوا په پرتله کم رنګه وو. د شیعه علماو شورا بیا وایي طالبانو د ازادارۍ د نښو د پورته کولو له امله ځینې کسان نیولي دي. همداراز د رسنیو د ملاتړ یو بنسټ خبر ورکړی چې یوه ښځینه خبریاله د مراسمو د پوښښ پر مهال د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه. د عاشورا مراسم په افغانستان کې لا هم د امنیتي اندېښنو او محدودیتونو تر اغېز لاندې ترسره کیږي، ځکه تیر کې پر دغو مراسمو په ځلونو بریدونه شوي چې پړی ظاهراً داعش ډلې منلې ده.